د ولسمشر اشرف غني خبره رښتیا شوه. د 200 پاکستانیانو وژل کېدل او د طالبانو ملامتول. نور معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني به د جمهوریت په وخت بار پاکستان ته ویل چې د وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلئ، ځکه هیڅ داسې ضمانت نشته چې مار په خپل څښتن نه چیچي. خو پاکستان بیا هم د وسلوالو ملاتړ ته دوام ورکړ چې اوس ترې لاره ورکه ده. تازه خبر دا دی چې یو څیړنیز راپور چې شنبه سپتمبر 10 د تل 8 خپور شوی، پکې ویل شوي چې د روان 2023 میلادي کال په لومړنیو 9 میاشتو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې څه باندې 200 کسان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د امنیتي مطالعاتو څیړنیز مرکز په دې راپور کې چې مرکز یې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دی، ویل شوي چې د تیر کال په پرتله په دې هیواد کې ترهګریز بریدونه 19 په سلو کې ډیر شوي. په راپور کې ویل شوي چې دا بریدونه په ځانګړې توګه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ولایتونو کې ډیر شوي چې د افغانستان سره ګډه پوله لري. د دغه څیړنیز مرکز په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې ملکیان او امنیتي ځواکونه په دې بریدونو کې وژل شوي. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو 9 میاشتو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 316 غړي د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي چې 130 سرتیري او 208 پولیس وو. د دې راپور له مخې په تیرو 8 کلونو کې دومره ډیر امنیتي ځواکونه په یو کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په بریدونو کې نه دي وژل شوي. د دې راپور له مخې په تیرو 9 میاشتو کې د نیمه پوځي ملیشو 33 غړي هم وژل شوي چې د پاکستان د پوځ لخوا کنټرولېږي. خو بل پلو بیا د پاکستان پوځ وایي یوازې د خپلو 214 سرتیرو وژل کېدل تایید کوي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ولایتونو کې په یوې چاپي او یو ځانمرګي برید کې تر 80 ډیر کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د مستون په سیمه کې د میلاد النبی د ورځې په مناسبت په یو جوړه شوې غونډه کې په چاودنه کې لږ تر لږه 53 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. بلخوا د پاکستان پوځي او ملکي چارواکي پر افغان طالبانو ملامتي اچوي او ادعا کوي چې پاکستان کې جنګېدونکي وسلوالو ته یې وسلې او پناه ځایونه ورکړي. درنو اوریدونکو، د دغې موضوع مربوط نظرونه مو راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چې مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.